د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د چرګانو د روزنې فارمونه د دې ولسوالۍ چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر سوداګر د چرګانو د روزنې په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او دا مهال په دې ولسوالۍ کې د چرګانو 20 فارمونه شتون لري. دوی په دې برخه کې د پانګونې یو لامل امنیت او د غوښې او هګیو د پیر او پلور لپاره مناسب بازار ګڼي. الحمدلله د امارت پر راتلو سره دلته بیخي د خلکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي چې هغه اقتصاد الحمدلله ورځ په ورځ په لوړه روان دی. بل لور ته بیا د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د چرګانو په برخه کې پانګونه کړې وایي په دې وروستیو کلونو کې کاروبار ښه شوی او هره ورځ د دغه ولایت په بازارونو کې نږدې 1000 هګۍ پلوري. تقریبا اینمی 1000 دانه مرغ است که 10 سال شده اینمی کارا را میکنیم. روزانه 600 تخم میکنه اینا. پرلوخ در روزگار ما بسیار خوب است. امی بسیار پرلوخ در روزگار ما خوب تیر میشه دیگه. اینمی مصروفیت است دیگه. اینمی با این نوع رفتار امارت اسلامی همه وقت هر جا قلباً گفتن که امارت اسلامی از ماست و ما از امارت اسلامی، چون امارت اسلامی از قلب مردم را فتح کرده است، یعنی قلب مردم را به دست آورده است. په قلیزال ولسوالۍ کې د چرګانو فارمونه په داسې حال کې زیات شوي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي په کرنه، مالدارۍ او د کبانو په روزنه بوخت دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصاد تمویلوي.